سلامونه او احترامات می قبول کړئ قدرمنو دوستانو. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. دوستانو یو ډیره خوندوره او عبرتناکه قصه در سره شریکوم په دې هیله چې د ویډیو تر اخره را سره ملتیا وکړئ. زمیندار په خپل پټي کې لګیا و کار یې کوو چې یو دم یې په یو ډیره ښایسته جینۍ باندې نظر ولګېدو. داسې جینۍ چې تر اوسه پورې ده داسې ښایست نه و لیدلی. دا د هغې جینۍ هړخ ته ور روان شو او په موسکا سره یې هغې ته کتل او هغې ورته هم په ډېرې موسکا او خندا سره کتل. هلک ورته وویل که دې خوښه وي ما سره کور ته ځې. جینۍ ورته هم بغیر د سویرې او سوچ نه وویل هو بالکل ولې نه. هلک په هواګانو کې والوتو یعنی ډیر زیات خوشحاله شو. هغه په منډه منډه لاړو او د کلي ملک ته یعنی خان ته یې ټوله خبره وکړه چې دغسې کار وشو او زموږ د کلي ځوان یوه ډیره ښایسته جینۍ ځان سره کور ته بوتله او دغه جینۍ د هغه هیڅ هم نه کیږي. کله چې خان دا خبرې واورېدې نو زر پاسېدو او د خپلو نوکرانو سره یې فیصله وکړه چې زر تر زره باید د دغه ځوان کور ته لاړ شو چې د دغه جینۍ په اړه معلومات وکړو چې دا جینۍ څوک ده، د کوم ځای نه راغلې ده او ولې دې هلک سره کور ته لاړه. کله چې دغه ملک د دغه هلک کور ته ور ورسېدو او دروازه یې ورته وټکوله نو هلک بهر راووتو. ولیدل چې زموږ د کلي خان راغلی دی. خان ورته وویل چې آیا زه کولی شم چې کور ته درننه وځم. هلک سوچ وکړو چې اوس به زه خان کوم ځای کې کېنوم. هغه سره بل ځای نه و نو دعوت یې ورکړو چې هو بالکل تاسو راتلی شئ. کله چې دغه خان کور ته راننوتو او دغه ډیره ښایسته جینۍ ولیده نو ډیر زیات حیران شو او په بې اختیاره طور باندې د جینۍ اړخ ته لاس ور وغځاوه. دغه ځوان د دې جینۍ مخې ته داسې ودرېدو چې خان ته یې وویل چې ته به زما په لاش باندې تیر شي خو تا ته به هېڅکله زه اجازت در نه کړم چې ته دې جینۍ ته ګوتې ولګوې او دې ته لاس ویسي ځکه چې ته د دې قابل نه یې. خو خان ورته وویل چې ته هم د دې جینۍ قابل نه یې او نه دا د دې کور قابله ده. دا به زما په کور او حویلۍ کې اوسېږي، د دې به نوکرانې وي، راحت آرام عزت به وي او دې ته به دا هر څه زه ورکوم. هلک چې دا خبرې واورېدې نو ورته یې وویل چې دا فیصله به موږ اوس د جج په عدالت کې کوو. کله چې دوی ټول عدالت ته ورسېدل نو دغه هلک د کلي خان وکیلان او نور عملا ټول موجود وو. جج صاحب چې کله ټولې خبرې واورېدې او بیا یې دغه ښکلې جینۍ ته وکتل نو هغه هم ډیر حیران او پریشان شو چې دومره ښایسته جینۍ هغه خپلې چشمې لرې کړې پاکې کړې او بیا یې دوباره دغه جینۍ ته وکتل. کله چې ورته په غور شو نو ولیدل چې دا جینۍ خو د هورې نه کمه نه ده. نو جج په خپله فیصله کې وویل چې دا ستاسو د دواړو قابله نه ده. ما سره مال دولت او عهده بنګلې ګاډي او هر څه موجود دي او دا زما لایقه ده. نو تاسو داسې وکړئ چې دواړه د دې ځای نه لاړ شئ که نه نو تاسو ته به ښه نه شي. په دې کې د کلي خان چغې کړلې چې نه دا خو ستا قابله نه ده او ځوان هم ویل چې موږ په دې خبره باندې راضي نه یو. هغوی ویل چې دا خبره به اوس د بادشاه سلامت دربار ته وړو او هلته به هم زموږ په منځ کې فیصله کیږي چې فیصله د هر چا په حق کې وشوله نو دغه ښایسته جینۍ به هغه ځان سره بوځي. کله چې د بادشاه محل ته خبر ورسېدو او دوی وخت واخیستو دا ټول د بادشاه دربار ته ورغلل او ځان سره دغه ښایسته جینۍ هم بوتله. د بادشاه دربار را جوړ شوی و. درباریان، وزیران او د دربار ټول خلک موجود وو. په دې کې د درې واړو کسانو ځان سره دغه جینۍ راوستله او خپله قصه یې بیان کړه. خو دلته هم چې کله بادشاه دغه جینۍ ته وکتل نو ډېر زیات حیران شو چې دومره ښکلی ښایست هغه په زندګۍ کې نه و لیدلی. بادشاه په خپلو خبرو کې وویل چې دا درې واړه کسان یو اړخ ته بوځئ او دا ښایسته جینۍ زما محل ته راولئ ځکه چې دا به ما سره پاتې کیږي او زه به دې سره واده کوم. کله چې دغه ښایسته جینۍ د بادشاه خبرې واورېدې نو تر اوسه پورې په ټولو فیصلو کې دا خاموشه وه خو اوس یې خپله خاموشي ماته کړله او ویې ویل چې اوس به زه فیصله کوم. تاسو به څلور واړه ما پسې منډه وهئ او چې هر چا زه ونیولم نو زه به بیا هغه سره واده کوم. کله چې بادشاه دا خبره واورېدې نو هغه هم د خپل تخت نه راکوز شو او سره د دغه نورو دریو کسانو یعنی د جج، د کلي خان او د دغه هلک سره درې واړه دغه جینۍ پسې په منډه شول. بادشاه سلامت چې لږه منډه ووهله نو ویریدل چې هغه نور نشي تللی، څاګانې بندې شوې او همغلته راپرېوتو. ورسره جج هم دومره منډه ونه وهلی شوه او هغه هم تر لږې لارې پورې لاړو او هغه هم راپرېوتو. اوس پاتې شو د کلي خان او دغه ځوان. د کلي خان هم په ځوانۍ کې و خو ډېرې منډې وهلې خو تر کومه پورې به یې منډې وهلې جینۍ یې قابو نه شوه کړی او هغه هم اخر راپرېوتو. اوس دغه ځوان چې څومره به هم دغه جینۍ ته ورنږدې کېدو نو دغه جینۍ به ترېنه نورې هم منډې وهلې او ګوتو ته به نه ورتلله. خو کله چې دا بیخي ورنږدې شو نو دغلته د یو کاڼي یعنې ډبرې سره خپه ولګېدله او پړ مخ یې راپرېوتو چې دې سره د ده یوه ډېره ترخه چغه
اوچته شوله او دغه ښایسته جینۍ په خندا دا خبرې ورته وکړلې چې ای زما عاشقانو تاسو به هیڅکله هم ما ونه نیسئ او ما به قابو نشئ کړی. تاسو چې هر څومره ماته رانږدې کیږئ زه به ستاسو نه لرې تښتم ځکه چې زه نه دومره ښایسته یم او نه جینۍ یم، زه یوه دنیا یم. تاسو چې هر څومره هم ما پسې منډې وهئ ستاسو به همدغه انجامي او زه به ستاسو لاس ته در نشم. او په دې خبرو سره دغه جینۍ ورکه شوله. قدرمنو دوستانو د دې قصې نه موږ دا درس اخیستلی شو چې دا دنیا فاني ده او یو نه یو ورځ به موږ ټول دغسې ارزوګانې او امیدونه په زړه کې له دنیا نه یوسو. نو دوستانو زما د دې قصې مقصد دا و چې باید موږ تاسو د الله تعالی طرف ته رجوع شو، د دنیایي کارونو سره الله تعالی هم راضي کړو او د انسانانو زړونه خفه نه کړو ځکه چې یو نه یو ورځ دا دنیا ختمېدونکې ده. قدرمنو دوستانو که زما دا ویډیو مو خوښه شوې وي مهرباني وکړئ درسره لایک کړئ. که غواړئ چې په آینده کې مو له همدغسې ښایسته قصو او د نړۍ له معلوماتو خبر وساتو نو زموږ چینل خان کلیک همدا اوس سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ چې په آینده کې د هرې ویډیو راتلو خبر تاسو ته درکړل شي. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.